بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست. نن موږ تاسې د ایکټیو انګلیش بوک 1 په پښتو شرنګ کې راورسېدلو 33 او 34 درس ته، چې نن به موږ تاسې یو ګرامري نقطه پیژنو چې هغه عبارت دی د هو څخه. ملګرو بیا هم ګرامري نقاط تاسو باید ټول د ګرامر په بخش کې ووایي، خو بیا تاسو ته هو لیکم دلته هو چې دی WH ورډ دی، د څه په خاطر باندې استعمالیږي؟ د شخص لپاره استعمالیږي. کله چې موږ د یو شخص په اړه باندې که هغه ښځه وي که هغه نر وي د هغې په اړه چې موږ پوښتنه کوو نو هو استعمالوو. صحیح شوله؟ او ځواب معلوماتو ته ضرورت لري. ځواب باید څنګه وي؟ معلوماتي وي. نور تاسو د دې په اړه باندې که زیات معلومات کول غواړئ نو د ګرامر بخش وګورئ. صحیح دی؟ راځو خپل درس ته. آیټمز 33 and 34 33 او 34 درس هو. دلته د نفران دي: عمر، عظما، معروف، زیب او سارا. دا 5 نفر دي: عمر، عظما، معروف، زیب او سارا. راځو اوس وګورئ لومړۍ جملې ته. Who has a pencil؟ دلته تصویرانو کې وګورئ څوک پنسل لري. پنسل عمر سره دی که نه، نو وایي عمر has. هو معنا څوک پنسل لري. عمر has عمر لري. دویم who has a book؟ څوک یو کتاب لري. دلته وګورئ د عظما په غېږ کې کتاب دی. عظما has عظما کتاب لري. دریم who has a ball؟ څوک بال لري. معروف has معروف لري. څلورم who has a doll؟ چا سره نانځکه ده. زیب has یعنې زیب د لاس کې ده. زیب has زیب لري. who have rollers؟ ګوري تر اوسه پورې who has راته یعنی یو نفر وښایاست چې هغوی لري، خو کله چې have راغی نو دلته وګورئ فعل ورسره هم څنګه که جمع که. who have rollers؟ څوک خطکشونه لري. عمر and عظما have. ګوره د عظما په لاس کې هم خطکش مې او عمر سره هم دی نو دوی دواړه لري. عمر and عظما have. ګورئ دلته یې لیکلي دي عمر and عظما have. که چېرته دا داسې لیکل شوی وای چې عمر and عظما has نو دا جمله غلطه ده، ځکه عمر او عظما چې دي مفرد خو نه دي، جمع دي، نو د جمع دپاره موږ has نه استعمالو بلکې د جمع دپاره موږ have استعمالو. نو لومړۍ جمله څنګه ده؟ صحیح ده. دا بله نقطه سره ذکر کوي have موږ د جمع دپاره استعمالو او has موږ د مفرد دپاره استعمالو. شپږم who have baskets؟ چا سره باسکټونه دي. باسکټ دغه پچۍ. څوک لري؟ معروف and زیب have. معروف هم لري او زیب هم لري. صحیح شوله؟ راځو لاندې تصویر ته وګورئ. دلته مدیر صاحب لګیا دی یا سرمعلم خبرې کوي. who is talking؟ څوک خبرې کوي. who معنا څوک، is talking خبرې کوي. who is talking؟ څوک خبرې کوي. the head master is. څوک خبرې کوي. سرمعلم خبرې کوي. دویم who is listening؟ سرمعلم خو خبرې کوي. who is listening؟
چا ورته غوږ نیولی دی؟ ګوره د ماشومان ورته غوږ نیولی که نه؟ The children are ماشومان ورته غوږ نیولی دی. ګورئ یو موږ چایلډ لرو ماشوم ته ویل کیږي او بل موږ چلډرن لرو. چلډرن معنا دی ماشومان. اوس دلته جمله راغلې the children are. که دا داسې وای the child is یا داسې شي the children are یا داسې شي the children is. کومه یوه په دې کې صحیح ده؟ ګورئ لومړۍ جملې ته که موږ راشو the child is ماشوم غوږ نیولی. ماشوم چې مفرد دی نو is د مفرد دپاره راځي، دا صحیح ده. خو که دومې جملې ته راشو the children are children چې دی جمع دی ماشومان، are چې دی جمع دپاره راځي نو دا جمله هم صحیح ده. خو که درېیمې جملې ته موږ راشو the children is children چون جمع ده او is چې دی د جمع دپاره نه راځي، is د مفرد دپاره راځي نو دا جمله غلطه ده. درېیمه جمله who is standing up څوک ولاړ دی؟ the head master is ګوره معلم ولاړ دی که نه؟ مدیر صاحب ولاړ دی خبرې کوي یا سرمعلم. څلورم who is sitting down څوک ناست دی؟ the children are ماشومان څنګه دي؟ ناست دي. ماشومان ناست دي. صحیح ده؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ خیر مریضانه